قدرمنو کتونکو د خپل راتلونکي کتاب ګذرنا یو کلام ستاسو په خدمت کې ډالې کوم. مطلب د چې د ښکلا تاثیر دې څومره زورور شو، د ښکلا تاثیر دې څومره زورور شو چې مې عقل د زړګي سره په سر شو، د ښکلا تاثیر دې څومره زورور شو چې مې عقل د زړګي سره په سر شو. ستا د حسن د قامت انتها ګوري، ستا د حسن د قامت انتها ګوري، لیونی فکر مې څه په شړو سر شو. او ربا ته یې په معنا د کفر نه کړې، ربا ته یې په معنا د کفر نه کړې، د یار بت ته بې اختیاره مې ټیټ سر شو. او چې د شاته تلو جوګه ګڼلی نه شي، چې د شاته تلو جوګه ګڼلی نه شي، هغه کس څنګه سرخیل مو د لښکر شو. او د عرفان منزل مې شو د قدم لاندې، د عرفان منزل مې شو د قدم لاندې، چیرون فکر مې په دغه لار رهبر شو. او بل شعر دی چې د چمن ګلونه ګوره هوسیږي، د چمن ګلونه ګوره هوسیږي، د ګلرخ یار ښایست په نظر شو. نور داستا د لیدو تاب لرلی نشي، نور داستا د لیدو تاب لرلی نشي، د ککونه په البت زما نظر شو. نور داستا د لیدو تاب لرلی نشي، د ککونه په البت زما نظر شو. او بیرخی دی ساجبه چارې وکړې، بیرخی دی ساجبه چارې وکړې، حجازي لاړو د کلي مسافر شو.